سلامونه. د ناټو ستر ملکي استازي سټیفانو پونتیکورو ویلي سولې ته د رسېدو پر وړاندې ستر خنډ د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي لوړه کچه ده. هغه له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکې پرې کړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې وسلوالو طالبانو په تېره یوه میاشت کې 1456 تروریستي فعالیتونه کړي چې له امله 109 ملکي وګړي شهیدان او 291 نور ټپیان شوي دي. په 14 ولایتونو کې د ملي دسترخوان په نوم د هیواد 90 سلنه وګړو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر غني د دغه پروګرام د پرانیستي پر مهال وویل د بېوزلو له پیسو غلا کوونکي کسان له پښو څخه راځړوم. کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو پر کونړ د پاکستاني فوځ وروستي راکټي بريدونه وغندل او د دغه هیواد د سفارت په دروازه یې سور رنګ وشینده. او ولسمشر غني مسعود اندرابي د کورنیو چارو او اسدالله خالد د ملي دفاع وزارت د نومان وزیرانو په توګه وټاکل. دواړه اوس په همدې وزارتونو کې د سرپرستانو په توګه کار کوي.